سړی چې مخستن ویده کېږي په اخلاص باندې 3 وارې دغه توبه وباسي استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الله دې د صغائر ګناه معاف کړي که د زریاب د څپو د ځګ په انداز ویم که د ونو د پاڼو په انداز ویم که دغه د ریګ غونډۍ چې جوړي دا هواګانې چې چلیږي دا بعضې ځای کې ریګونه راتاوي که دومره ګناه ویم که د دنیا د شپو په انداز ویم خو دا ټول مخکې موږ تاسو ویلي د اهل سنت والجماعت رایه دا د صغایر په نیکو اعمالو باندې معاف کېږي کبایر په توبه باندې اوس نو چې توبه یې وایسته په دغه توبه باندې خدای پاک د دغه انسان ګناه یې معاف کوي د دغې وجې نه چې څومره څوک استغفار په دنیا کې ډېر ویایي عملنامه کې به په قیامت کې ګناه یې نه وي حساب یې ډېر اسانه وي او په موجوده وخت کې د آخري وختو کې خصوصا خلیفه مبارک په دا ویلي چې نن سبا خوراکونه نظرونه مجلسونه اکثره ګډوډ دي د وظیفو کې ځکه ذوق نشته نو په شواروز کې یو وارې په اخلاص 100 وارې استغفار ویل د هر مرید دپاره به ده ویلی چې ضرور دي په نیت توبې 100 وارې استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم چې ووایي خدای پاک یې هغه ګناه معاف کړي نو په وظیفو کې چې کوم کدورات د ګناهو د وجې نه راغلي هغه خدای پاک ختموي نو بیا په ذکر کې ذوق پیدا کېږي اثر پیدا کېږي استغفر الله العظیم نبی علیه السلام هم په آخر عمر کې چې الله حکم د استغفار وکړو په ورځ کې به 100 وارې استغفار ویلی نو دا استغفار که دغه جامع لفظ باندې وي چې 3 وارې وییم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الله تعالی ټولې ګناه ورته معاف کوي